بسم الله الرحمن الرحیم. په پاکستان هیواد کې ټولو افغان کډوالو ته خبر ورکول کیږي. هغه افغان کډوال چې کوم شنه یا سمارټ کارډونه یې درلودل، په هغه کې د دوی عمرونه کم و یا عمرونه زیاتول یا په نوم کې غلطي و یا نوي کوچنیان پیدا سوي و، هغه یې غوښتل چې راجسټریشن یې وکړي، ثبت یې کړي، او یا دارنګه کوچنیان د خپلو ځانو څخه د خپل د مور پلار د کارډو څخه بیل کړي، جلا کړي، هغو ته کارډونه جوړ کړي چې په کارډو کې کم نه و مشکل و، هغه په پیسیم دفترو کې کېدله. خو هغه د یو کال مسلسل د پیسیم دفترونه بند و. نو اوس خوشبختانه نن د یونیچار په رسمن باندې دا کار پیل کړي چې کومه پخواني د پاکستان په هر ښارګوټ کې یا په صوبو کې چې ځایونه پخوا و، په هغو ځایو کې بیرته د پیسیم خپل کارونه شروع کړل. تاسو کولی شئ چې ورسئ، خپل په نامه کې مو غلطي وي یا د پلار په نامه کې غلطي وي یا په عمر کې غلطي وي، د کارډ کې عمر زیاتوالی کموالی راولي، یا هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې عمرونه کې مشکل و، دوی نسوه کولی چې یونیورسټیانو یا پوهنتونونو کې برخه واخلي. نو اوس د کولی شي چې د همداننه څخه خپل د اړوند کوم پخواني د پیسیم دفترونه چې وو هغو ته ورسي او خپل کارډونه اپډیټ کړي یا جوړ کړي یا خپل مشکلات په حل کړي. مننه.